السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتو سکیچ زده کړې ته پخیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د سیم کارتونو د بکسو د فعالولو او غیر فعالولو طریقه ښیو. نو په لومړۍ برخه کې مو د شروع صفحې ډیزاین وکړ. نو په دویمه برخه کې به تاسو ته د کور د صفحې ډیزاین کوو. نو شروع کوو. لومړی ایونټ برخې ته راځو. ایونټ برخه ان کریټ باندې کلیک کوو. مخکې له دې چې ان کریټ ته راسو باید دغه صفحې ته ډرایور یعنې د څنګ مینیو هم فعاله کړو. سیو باندې کلیک کوو. اوس راځو د کسټم ویو برخې ته. دا یو هغه ږدو یو لاینر وي. بیا د هغه نه بعد به راسو کسټم ویو برخې ته. نو ډرایور نه دی اضافه شوی. بیا راځو هغه ته ډرایور فعالوو. نو کور ډرایور دا مو هم فعاله کړ. نه بعد راځو اوس د کسټم ویو برخه کې دلته یو لاینر ږدو چې ایرور ورنه کړي. کله مو چې ډرایور فعالوه ډرایور یو څه کېنږدئ نو حتما ایرور ورکوي. نو دلته مې یو څه کېښود چې ایرور ورنه کړي. اوس راځو د کور صفحې ته. دلته راخلو یو ګرد ویو به ګرد ویو دا لیست دغه لیست برخه کې یو لیست ویو ده یو ګرد ویو. دا ګرد ویو راخلو دا به دلته کېښود. د ده نه بعد به اوس تاسو د دغه لاینر دا بیکګراونډ لاینر چې ده د دې فیډینګ به هم صفر کړو. دا به صفر او د دغه ګرد ویو د دغه فیډینګ به هم صفر کړو. یو لاینر دی خپله یو ګرد ویو ده. اوس د دې نه بعد به تاسو راسئ د کسټم ویو برخې ته. دلته به تاسو یو کسټم بټنه جوړه کړئ. زه دلته نوم ورته لیکم کسټم دا به اضافه کړو. اوس به راسو دلته اوس به یو کارد ویو راواخلو. کارد ویو دې نښه کوم درته دغه په شي نښه یې کوم درته دغه به راواخلئ. دا هم داسې ده لکه لاینر خو داسې ده له ځانه ګردوالی او سیوری لري. اوس به د دغه دا هغه سورس چې ده دا به میچ فرانټ دا تیار میچ فرانټ دا دلته به ولیکئ تاسو یو سلوشن. دا خو کم شو. اوس به لږ نور هم اضافه کړو. مثلا 130 به کړو. صحیح ده 130 صحیح ده. اوس به تاسو یو لاینر راواخلئ. اول به لومړی به تاسو د دغه انجکټ برخې ته راسئ. دلته به د دغه آف کارد ایویلیشن یعنې سیوری به یې وکئ او د ده کارنر ریډیوس چې ده دا به مثلا کئ 10 یعنې ګردوالی به یې 10 کئ. اوس به تاسو دا به ثبت کئ. د دې نه بعد به تاسو راسئ د دغه دا شاوخوا فاصله چې ده دا به 10 کئ. دا به 10 کئ. دا چې کله 10 کئ اوس به راسئ یو لاینر به راواخلئ. لومړی باید دا ایسته کړو همداسې د لاینر وي او د دغه هغه به سینټر کئ. د نه بعد به تاسو د دغه هغه به چې ده میچ کارد ویو لومړی کارد ویو دغه فیډینګ صفر کوو. بیا به د هغه بغل سور به میچ فرانټ کئ. اوس به راواخلئ یو عکس. نو لومړی د دغه هغه بیکګراونډ رنګ سپینوو او بیا یې سینټر به یې وروسته کړو. لومړی عکس کوو او د ده به اوس سینټر کړو. سینټر ورټیکل او سینټر هوریزنټل. د ده نه بعد به تاسو د عکس هغه به 80 کئ. عکس 80 په 80 کې. فیټ ایکس وای مو هم که او ټیکس ویو به راواخلئ. دا مو هم کېښود. سایز به یې لږ غټ کړو. اوس به یې د فیډینګ چې ده د ده عکس متن د دغه فیډینګ به صفر کړو او د شاوخوا فاصله به یې 15 عدده کړو. فیډینګ مو هم
پنځه عدده که بیرته یعنې کم وکړ. او دلته باید تاسو فی الحال موږ عکسونه نه دي راخیستي، نو عکسونه به راواخلو د همدې اپلیکیشن مربوط عکسونه. نو دغه دي عکسونه هم پیدا شول، دا 9 واړه عکسونه به ټول ټیک مارک کړئ او اضافه به یې کړو. موږ په سیو باندې کلیک کړئ. نو دلته یو عکس ایکس غوندې ښکارېده، هغه ګورو بېرته سم شوی. سمه ده، بېرته شاته وځو. دلته به فی الحال ما یو عکس انتخاب کړو تر څو دلته هغسې نور مشکل نه لري، نور بیا د چې د ګرد ویو برخې څخه برابرېږي. اوس به راسئ د کور صفحې ته، هلته په ګرد ویو باندې به کلیک کړئ، ایونټ برخه کې ایونټ د ده به لومړی کسټم ویو دلته انتخاب کړئ او اوس به راسئ ایونټ برخې ته. ایونټ برخه کې به آن بینډ کسټم ویو باندې چې کله مو کسټم ویو انتخاب کړی نه وي بیا نو تاسو ته په ایونټ برخه کې دغه نه راخلي، مثلا دا د آن بینډ کسټم ویو برخه نه راځي. اوس به دغه بلاک راواخلئ، سیټ ټیکس، دلته به هماغه متن انتخاب کړئ. اوس به تاسو دلته یو میپ هم جوړ کړئ، یو نوم به ورکړئ. اوس به تاسو دغه دوهم بلاک راواخلئ، دا مو چې راواخلئ لومړۍ خانه کې به دا ګرده خانه کې به پوزیشن کېږدئ او په هغه د هغه اخري هغه برخه کې چې انتخاب کېږي هلته به لیست ماپ انتخاب کړئ، دا مابین خانه به خالي پرېږدئ. اوس به راسئ آن کریټ برخې ته، دلته به تاسو دغه لیست برخې څخه دغه اډ کې ویو ټو لیست ماپ دغه دریم بلاک ده، دا به راواخلئ او دغه به څو مثلا دغه لیست کې چې څو برخې تاسو غواړئ اضافه کړئ هماغومره برخې دغه بلاکونه به هماغومره شمېر باندې به کېږدئ. مثلا موږ زه غواړم شپږ برخې پکې کړم، نو شپږ بلاکونه به ږدم. نو شپږ بلاکونه مې کېښودل، د هغه نه بعد به ویوز برخه کې د لیست سیټ کسټم ویو ډیټا دلته به ګرد ویو انتخاب کړئ، دلته به لیست ماپ انتخاب کړئ. دا مو د انکریټ کار. اوس به شاته وځئ او رابسئ د ایونټ برخې نه د آن بینډ کسټم ویو کار ته. نو دا لومړی چې تاسو غواړئ د دغه ګرد ویو یعنې د چارکونجه خانې ویو تاسو مثلا څو په څو کې کوئ، نو تاسو باید دوه کړئ، مثلا دوه د خانې هغه ګرد ویو جوړ شي. نو اوس به راسئ ایونټ برخې ته، نو راځو د کنټرول برخې نه F10 بلاک راخلو، بیا د هغه نه بعد افروټر برخې ته ځو او په دغه کې د مساوي بلاک پیدا کوو. پورته دا ده، دغه څلورم بلاک یا هم دریم بلاک دا به راواخلو مساوي پوزیشن اف پوزیشن که پوزیشن مساوي و له صفر سره، یعنې که پوزیشن لومړی و یعنې په لیست ویو کې هغه شروع کېږي له صفر څخه، نو دلته به تاسو ټیکس ویو انتخاب کړئ او بیا به د ایمیج بلاک هم راواخلئ، سیټ ایمیج دا به هم هغه کوي. دلته به ایمیج ویو انتخاب کړئ لومړی، بیا به درته هغه ښیي. نو په لومړۍ خانه کې باید موږ اوس دلته نوم ورکړو، نور کار خو خلاص ده. دلته به اوس مثلا ولیکئ، موږ لیکو MTN، یعنې لومړی خانه که پوزیشن صفر نو MTN دې وي او عکس هم ورته د MTN انتخابوو. د دې نه بعد به دا بیا کاپي کړو او دلته په پوزیشن مساوي کېږي یو سره، که پوزیشن یو و نو دلته به بیا هماغه
اتصالات انتخاب کړئ، عکس مو ولې اتصالات انتخاب کړئ دلته به اتصالات ورته هم لیکئ. بیا به یې کافي کړئ او دلته په پوزیشن مساوي کېږي له 2 سره. په پوزیشن 2 بیا به نو څه شي وي، دلته به تاسو ولیکئ شاته وځو، دلته لیکو کوم سیم کارت سلام به ولیکئ. د دې نه بعد به بیا عکس انتخاب کړئ د سلام مربوط، بیا به د هغه نه بعد بیا کافي کړئ پوزیشن مساوي کېږي له 4 یا 2 به یې کړو، دا به 3 کړئ او دلته سلام په ځای به ولیکو مثلا افغان بسیم یا افغان بسیم او لاندې به عکس هم د افغان بسیم انتخاب کړئ. د هغه نه بعد 4م پوزیشن مساوي کېږي 4 څخه، که پوزیشن 4 یا هم 5 4 په دې معنا 5 ځکه شروع شوی له 0 نه ده، نو دا 4م یې 5م راځي. دلته به تاسو 4 کې په ځای به ولیکئ روشن، مثلا آخري سیم کارت روشن ده، دا به هم انتخاب کړئ، روشن به ولیکئ بیا به یې انځور انتخاب کړئ. نو دا مو لکه چې اوس به رابستو پوزیشن که مساوي کېږي له 5 څخه، پوزیشن مو هم 5 انتخاب کړه. دلته اوس لیکو مثلا موږ لیکو د پر ځای لیکو تنظیمات، نو تنظیمات مو ولیکه، اوس یې عکس انتخابوو، دا هم عکس. نو د هغه کار ټول مکمل خلاص شو، نو اپلیکیشن به رن کړو. مخکې له دې چې اپلیکیشن رن کړو تاسو ته یوه مهمه یادونه کوم، هغه دا ده چې هر اپلیکیشن که مو کاردویو انتخاب کړ یا کاردویو مو استعمال کړ، نو تاسو به د دغه لایبرري څخه تاسو دغه اپ کامپینټ اینډ ډیزاین دا به حتما فالوئ، یا که مو ډرایور پکې فالو کړی دا 100% به دا فالو، که دا مو نه وي فالو کړی نو حتما ایرور درکوي. نو بیا اپلیکیشن رن کوو، نو تر څو اپلیکیشن رن کېږي ویډیو به سټاپ. نو دا هم د دغه عکسونه یې لږ یو څه خړ ښکاري، نو تاسو به د عکسونو دا په هغه سور او بغل به دا 80 موږ کړی وو، نو تاسو که غواړئ چې مثلا عکسونه یې لږ صفا ښکاره سي یا ورته صفا عکسونه پیدا کړئ، او یا هم عکسونه که صفا نه ول نو بیا یې سایز کم کړئ، مثلا 80 په 80 تاسو یې 60 کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم.